زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، د قیامت په علامو کې یو علامه دا ده چې بارانونه به زیات شي او ځمکه به شینکۍ نه راټوکئ، لکه څرنګه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې روایت نقل کړی د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. قیامت بنه قائمیږي تر دې پورې چې په خلکو باندې عام بارانونه وریږي او ځمکه شینکۍ نه راټوکئ. یو بل روایت کې همداسې راځي چې لیس السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. قحط سالی دې ته نه ویل کېږي چې تاسو باندې باران نه وریږي، بلکې قحط سالی دې ته ویل کېږي چې بارانونه په تاسو باندې وریږي ډېر زیات، لیکن ځمکه شینکۍ نه راټوکئ. زما قدرمنو عزتمندو ورونو، په مخکې امتونو کې هم یو قوم الله رب العالمین په طوفان باندې تباه کړو چې هغه قوم د نوح علیه السلام. الله په د اسمانونو اوبه هم را نازل کړو، د ځمکې اوبه په هم راوخوټ کولې. قرآن کریم کې الله فرمایي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. الله وي موږ په دوی باندې د اسمان د اوبو دروازې هم کولاو کړې او د ځمکې چینې ور باندې هم راوخوټ کېدلې. همداسې دا عذاب په فرعونیانو باندې هم راغلی. الله د هغوی په باره کې هم د طوفان ذکر کړی دی. زما قدرمنو عزتمندو ورونو، دا نن سبا چې کوم بارانونه وریږي او په ډېرو علاقو کې د هغې د یو عذاب شکل اختیار کړی دی. زما خوږو ورونو، دا د الله رب العالمین د عذاب نښې او نمونې دي خپلو بندګانو ته په دې بنیاد باندې ښیي چې بندګان د خپلو ګناهونو نه توبې وباسي او الله رب العالمین ته په عبادت باندې رجوع وکړي. دغه وجه ده چې کله د الله د عذاب نمونې او نښې یو انسان وویني، نو هغه د الله رب العالمین ته په صدق باندې توبې وباسي، استغفار دی ووایي. او د باران په باره کې موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی چې کله بارانونه زیات شي نو بیا به سړی دا دعا وایي چې اللهم حوالینا ولا علینا. یا الله دا بارانونه زموږ نه ګیر چاپېر ووارئ او په موږ باندې مه وارئ. زما خوږو ورونو، په صدق باندې د الله رب العالمین د دې آثارو د دې آیاتو د وجې نه په صدق توبې ویستل پکار دي او الله ته په عبادت باندې راجع کېدل پکار دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.